د افغانستان د اقتصادي پرمختګ بل ستر خبر د ریاست الوزرا اقتصادي ماموریت لخوا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري پرون شنبه د رمال مریض کال د سرطان میاشتې په 24مه نیټه د کابل کندهار لوی لارې له ارغندۍ څخه تر دوراني بازار پورې سړک د قیر اچونې چارو پروژه پرانیستل شوه. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا پر اقتصادي مرستیال سربیر د ټولګټو چارو وزارت سرپرست مولا محمد عیسی ثاني د کابل او میدان وردګو ولایت مسؤلینو او د خصوصي سکتور یو شمېر استازیو هم حضور درلود. د یادې پروژې د پرانیستو مراسمو ته محترم مولا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د هېواد د نورو لویو لارو په پرتله د کابل کندهار پر لویې لاره ډېرو بار زیات دی. د دې لارې د اړولې شوي سړک دواړو خواو ته پراته کورونه پر دغه لاره تلونکي مسافر د خامه سړک له دوړو ډېر په تکلیف دي. موږ له قراردادي شرکتونو څخه غواړو چې یا سړک څومره ژر ممکنه وي په ښه کیفیت په پوره صداقت او امانتدارۍ سره ورغوي. همداراز د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه چې قراردادي شرکتونه د یاد سړک په هغو برخو کې چې د جوړېدو چارې عملاً جریان لري دواړو خواو ته پر فرعي سړکونو د عامه هیوادوالو د تلو راتلو پر مهال اوبه واچوي څو پر دغه لاره تلونکو مسافرو شاوخواو کورونو ته تکلیف ونه رسیږي. همدارنګه په غونډه کې د خصوصي سکتور استازي وویل چې د دې لویې لارې په بیارغېدو سره به د هېواد له جنوب څخه مرکز او بیا شمال ته د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګډې اسانتیاوې رامنځته شي. د کابل کندهار لویې لارې د بیارغونې چارې په 7 برخو ویشل شوي دي چې له ارغندۍ تر دوراني بازار پورې سړک 27 کیلومتره اوږدوالی 11 متره پلنوالی او د 580 مترو په اوږدوالي 2 لوی پلونه او 80 پلچکونه لري چې شاوخوا 1 میلیارډ افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه سړک د اسلامي امارت په مالي ملاتړ د خصوصي سکتور له لوري په یوه کال کې رغول کیږي چې په بشپړېدو سره به یې پر دغه لاره تلونکو مسافرو او د سوداګریزو توکو په لیږد کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي.